بایډن یو ځل بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. And American leadership means ending the forever war in Afghanistan. We have د امریکا ولسمشر جو بایډن د کانګریس دواړو مجلسونو ته له ولسمشر کېدو وروسته د لومړي وینا پر مهال یو ځل بیا ویلي چې له افغانستانه د وتلو وخت دی او په وینا یې هلته خپلو موخو ته رسېدلي دي. جو بایډن په خپله دغه لومړنۍ وینا کې د ګڼو نړیوالو او ملي مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسلې ته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې په ټول توان به هلته روانه جګړه ختمه کړي. نوموړي وویل د امریکا ستر هدف په افغانستان کې د القاعده او اسامه بن لادن له منځه وړل و چې دوی په دې موخه کې بریالي شوي او اوس د دې وخته چې خپل سرتیري بیرته راستانه کړي. بایډن په خپله دغه وینا کې په مکرره توګه وویل چې هلته د سرتیرو ماموریت بریالی و او د دې وخت دی چې سرتیري بیرته کورونو ته ستانه شي. نوموړی داسې مهال د امریکا کانګریس ته خپله پریکړه اعلانوي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو لړۍ عملاً پیل کړي او د روان کال د سپټمبر تر 11 به ټول بهرني ځواکونه دا هیواد پرېږدي.